بسم الله الرحمن الرحیم د بیټر ټي وي ډیرو ښاغلو ګلالو پښتنو خاصه مسافرو ته د مینې د پولیس ډګر سلامونه امید لرو په دې تمه چې روغ جوړ به او د خپل ژوند نه به د خپلې برخې خوندونه لري راسره ناست د دې ډېر معزز ډېر قابل قدر مشران پولیسي جرګه زیده ټول معزز مشران ناست دي د دې کلي ډېر سپین روبې ډېر ښکلي ډېر ولایتي پښتانه ډېر ښکلي مشران ناست دي چې مشرف یې صدر عبدالسلام صاحب ورکې دوکانې چې د صدارو محتاج نه دی هغې نن به د دوی نه هغه پوښتنې کوو چې هغه د زیدې ولس پوښتنې لري نن به د دوی نه هغه پوښتنې لرو چې کوم د زیدې خلک پوښتنې لري نن به موږ وګرځېدو د بیټک ټي وي ستورو مینهوال دي د بیټک ټي وي ټیم وګرځېده سروې کړې ده نو هغه سروې په نتیجه کې به نن موږ صدر صاحب او د دوی ټول کابینټ ټول چې جرګه ناسته ده نو صدر صاحب د ټول نه اول خو د بیټک ټي وي په ژبه کې تاسو ته په خیالي وایي بسم الله الرحمن الرحیم زه خو اول قریشي صاحب تاسو د بیټک ټي ډېره ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له دومره ټایم راکړ چې زه د ولسي جرګې د زیدې صدر یم ما سره ډېر ښکلي ښکلي مشران دې کې ملګرتیا کوي هغوی ته د نومونو څه ضرورت نشته ځکه چې هغه ټول خلک یې پېژني باقي موږ چې څه کوو نو هغه په شیشه باندې دي انشاءالله په دې به هم راشي او زه به راته هم وایم خلکو ته دا ووایي چې تاسو په کوم صدارت پای شوي تاسو ته کومه کورسه میلاو شوې ده د دې کرایټیریا سره دې طریقې کار سره دې خو طریقه دا دی چې دې نه مخکې زمونږ عبدالرشید خان زمونږ مشر دی او اوس هم شته موجود نمدار ناست دی اول صدر و بیا داسې په خپله جرګه کې دغه رالل نو بیا ما سره دا بل صدر صاحب هم ناست دی چې شمشیر خان نوم دی بیا هغه موږ په الیکشن باندې سلیکټ کړ بیا هغې نه پس شمشیر خان وایي چې زه نشم کولی زه کمزور یم او صدر صاحب دا شی تا ته موږ ټول حواله کوو ښه په طبع باندې بیا ته یې ولګېدل هغه سلیکټ یې وکړ الیکشن یې وکړ الیکشن په تور یې دا شی بیا ماله راکړ دا سلیکشن چې دا د زیدې خلکو وکړه او که نه دا مخصوص کسانو دلته نه جي دا خوا د زیدې خلکو وکړه خوا د مخصوص کسانو وکړه تاسو سره جي دې یو بل ضمني سوال زه مخکې کوم تاسو سره کوم په دې جرګه کې کوم د زیدې ډېر ښکلي ډېر درانه خواږه مشران دي جي د دې د الیکټډ کېدو د دې د سلیکشن طریقې کار سره جي دې طریقه کار دا دی چې موږ په هر جومات کې ګرځېدلي یو په هر محله کې موږ ګرځېدلي یو موږ سره ټول د محلې دوه کسان دي هرې محلې دي څه پکې درې هم دي څه پکې څلور هم دي خو هغه ځان له خبرې دي موږ سره کړي دوه کسان دي د محلې ټول زیدې محلې کسان موږ راکړي دي یو یو محلې نه موږ دوه کسان درې کسان اخیستي دي په هغه طریقه باندې موږ چلیږو اوس هم چلیږو بیا به هم چلیږو دغه ستاسو د صدارت دغه ممبرانو بیا سلیکشن دا خپله کې موږ کوو جي بیا دا موږ خپله کې داسې کوو چې لکه زه کمزوره شوم لکه زمونږ جي رشید خو یو سړی وایي زه نشم کولی چې نشم کولی نو موږ بل دا الریډي ټول کلی شه چې هر چا نه دوه درې کسان شو نو د لکه ټول کلی شه زه د ټول کلی وم موږ سره د هر چم د هر محلي دوه کسان دي دا موجود دا راته ووایي چې لکه دومره تاسو ورکړي نه هر محلې نه تاسو په مشاورت کسان اخیستي هغه کسان تاسو منتخب کړي بیا په دې کلي کې ولې ستاسو خلاف جي چې مونږ ګرځېدلي یو جي دا لکه پټ په نه خبر تاسو د هغې نه خبر یې چې ستاسو خلاف چې چاته نوم د ولسي جرګې لري نو هغوی داسې ښه نه ګڼي جي څه وجه کېدای شي زمونږ په ولسي په جرګه کې کورسۍ موږ د بهره راغوښتي دي موږ سره خپلې کورسۍ 30-50 کورسۍ پرتې دا تاسو موجود دی دا په څه معنی دا په مخالفت معنی چې کله دې پارټۍ کې مخالفت وي کله دې په جرګه کې مخالفت وي هغه ستا جرګه نه چلېږي او په دې ډېر زیات خوشحاله په مخالفت ډېر خوشحاله یم زما هېڅوک صفتونه کې موږ خدای دپاره کار کوو الله دپاره کار کوو نه مخالفت دي نه نو هغه جرګه خو بیا چلېږي نه دا ویل کېږي چې تاسو
د زیدي غونډې کلي مشرت کوي د ولسي جرګې ټول تاسو سره ډېر ښه مشران دي چې څنګه رول تاسو له پلی کول پکار وو څنګه تاسو قاعدانه صلاحیتونه چې تاسو یو خپل ایکسپیرینس په خپل هغه تاسو سیاسي ګوند کې پاتې شوي تاسو عیار ځان خبرو او هغه دا ویل کېږي چې دی لکه رول پکارو دی هغه رول نه پلی کړی زه رول پلی کول راته ځوام دي دا کې مونږ ټول کلی راوغوښتو هر پاټای کسان مونږ راوغوښتل دې دا کې پروګرام وشو چې هغه کې باچاجي دلته موږ سره موجود وو هغه کې پروګرام وشو موږ یو میټینګ جرګه جوړه کړه هغه یې موږ سوابای ته ځو د بجلی لوټ دغه کې هغه یې چې موږ سوابای ته ځو ما بل یو کس سره خبره وکړه هغه ماته وی چې دغه جرګه دې په خپل ځای باندې د سوابای ته لړ شي او تاسو څنګه کسان سپیکر څخه بیا شکریا ادا کوم چې هغه کمالات کې موږ راوته موږ لا راغې او موږ چې سکارو ته موجود وي صاحب کم سوال کړی دی راغله خبره کوم کنه دا ته الله فضل دې بيدای هیڅ مشکل نشته دا ما ځان د پاره نه کړی خو دې کړی د پاره می کړی دي تاکه مې نه لګولې سجرګي ته کلی پیسې مې نه لګولې ډوډۍ په خپل پیسو خوړلې دا گاډي په خپل پیسو بوتلې سجرګي چې د ممبران کوم منتخب شوی دي د دې څومره موده کېږي یره دا خو زما د یاداشو نه مخکې خبره راځي دا خو حق را چلیږي نو ولې نه چې تاسو مطابقه دلته قرارداد پاس کړ او د زیدي ځای ولس چې کوم پوښتنه لري کوم د هغې ډړه اواز دی چې تاسو یو وارې بیا په دې مالو په دې چمنو وګرځئ او تاسو هغې ته ووایئ چې زه مونږ خو ټیک ته مونږ کې څه کمې پیشې راشئ تاسو مونږ له نور مشران وایه داسې څه ممکن ستاسو اراده شته بالکل ملګرتیا کوم زما کلي د کاغذ زما دشمني چې ما ځان سات لولي او هغه د کلي په معاملې کې رواني نو زه به هغه سره وګپم روان نه جی زه دا پوښتنه لرم چې تاسو د زیدي چې کوم دار مالي کسان دي نو آیا تاسو بیا یو وارې تل غواړئ دغه جوماتونو ته دغه حجرو ته چې یاره مونږ ورشو او دغه مالو ورسره کینو چې دا مشران دي ستاسو د هر چند دوه مشران دي تاسو سره آیا په تاسو په دې باندې ستاسو اعتماد شته کې اعتماد دي خو ډېره خبره کې اعتماد نه موږ له نوي مشران نه کوي داسې یره دوباره به چې لکه بیٹکتی خبره نشر کړه ان شاء الله چې دا پروګرام به شروع کوم تاسو پته ولګي مو پال چم بارا کوسا بارا اجرا بار جمعات باندې بیا مو ګورځو او تاسو چې سوای د کړی د پاره ځان د پاره نه الیکشن د پاره نه ولې چې مونږ دا قسم خورللې قریشي چې دې ګډ مار را دن نشه کاغه اره پټه سره تعلق لري کاغه مسلم لیکي کا نشنلی کا پی پلے کا پی ته والے کاغه د نور پټو والے کنه دلته پارټي نه چلیږي اخیری پوښتنه چې دا وکړي چې پتا اوس هم پته راځي په زیاده کې یو نوې تنظیم یا سیټ اپ وته موږ چې هغه د پاره تاسو شروع دي نو هغه سره تاسو روابط تاسو بالکل تاغه خبر ما ولیدي فقیر استاد الله پاک دې ساتي خالي سکینا فقیر استاد ویلي دي چې غیبه کزما رول لاشي نو به سم لاسم هغه زمونږ سم لاشي نو به رول لاشي حتی خبره د فقیر استاد مونږ وسره پورا امداد کو پورا مونږ نه چې سکیږي د ولسی جرګې نه مونږ وسره کو او مونږ پای معنی یقین نه دي کلی دي زیدي چې هغه خکای مونږ سره مکو چې تاسو خو زما غټه خبره داله چې اوسو د کلی کې چې څو روان دي ما وی چې دې سوال خو اوس دا شی شروع شو ما دې سوال د دغه لمونږه پروګرامونه جوړو راځي مونږه مخکیم جوړ کړی دي چې ورشي سه تللی راغلی پکې اوس په بیازو نور روز مونږ کړی دي پر کاټ مالي دي د بیډک ټي وي او د زیدي خلک دا وخت صبوري د ولسی جرګي حواله سره د مشر تاسو سره ټول کابینټ ناشته د زیدي خلکو د بس پیغام درې شي غي څنګه تاسو ولرئ زیدي خلکو د غوښتل دا پیغام لرم کومه بیمانی وکړه مونږه چا سره ټګي وکړه مونږه د جرګې پیسې وخوړې چې جرګې په نوم باندې نو هغه داسو زمونږ ریوان چې څه کوي را سره زه په دې بیٹک ټي باندې واسه اعلان کوم چې زمان منبر سره زه خو لازم چې زما یو منبري او هغه تانی یو شي کې واغستی اتانی نو هغه راتلی شي دا هغه غاړه نسلی شي اول زمان نسلی شي زما شری او بیا دا هغه نسلی شي
موږ د عوامو بامانت ساتو چې صحیح ان شاء الله تاسو د بیٹکتی په شیشه باندې به مخامخ ګرانو کتونکو دا و صدر عبدالسلام صاحب د زیدي د منشي جرګې مشر ورسره ټول معزز مشران ناست دي او موږ د هغه پوښتنې وکړې چې کوم د زیدي خلک پوښتنې لري او ډېر په ښه انداز کې ډېر په ښکلي انداز کې هغوی د هغې د رښتینو خبرو د سختو سوالونو هغوی جوابونه ورکړل. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو راغلئ او دلته کې موږ سره کېناستئ چې تر اوسه پورې موږ سره چې د کلي مختلف قسم کیسونه راغلي دي چې کې هر قسم شته هغې تعداد تقریبا 231 دی. 231 داسې کیسونه دي چې هغې کې د ځمکې شته، هغې کې روغ شته، هغې کې 302 د زیدې نه علاوه د کډي هغه روغه تاسو ته پته ده دا هم د زیدې د مشرانو د الله تعالی په مدد سره کړې ده. بیا کوټ ته دا پته ولګېده چې په هره ذریعه لګېده رسول کوټ کې وکیل صاحب ناست دی د هلته نه یو کیس داسې راغی چې بھائی تاسو ورشئ کلي کې مو جرګه شته او دا سیس تاسو د جرګې په ذریعه باندې حل کوي دا به ډېر ښه هغه سیول کوټ چې څه وخت موږ ته دغه کړه نو کېناستو پې او هغه ټوله معامله موږ چک کړه کسان راوغوښتلو ستاسو ټولو په مدد سره هغه سیز حل شو. موږ هغې ته ولېږلو چې بھائی ها دا سیز داسې دی نو هغه فیصله هغې وله وکړه چې څنګه موږ دلته کړې وه. که دلته موږ څه ډیولپمنټل کارونه دي که سپیکر صاحب په ذریعه دي که هغه مخکې د بل چا په ذریعه خو زیاتر کنسرننګ خبره زموږ چې کوم دی نه هغه سپیکر صاحب سره راغلی ول چې دلته ایم پی ایم پاتې شو بیا دلته سپیکر صوبایي او بیا قومي اسمبلی ته لاړه. نو مننه کوم چې هغه ته موږ د جرګې د طرف نه یو ریکویسټ کړو د غوانو د هسپتال لایف سټاک هسپتال موږ ورته چې یاره دلته خو مسله ده موږ ته نږدې شته موږ سره خو که دا د زیدې لپاره وشو نو هغه وایي چې انشاءالله تاسو ځمکه راکوئ موږ ولې 15 شپږ کناله ځمکه شاملات کې انتقال کړه هغې باندې تاسو ګورئ هلته هغه بلډنګ لا جوړ شو ورته وایه کار پکې پاتې دی کوي به د فنډز وغیره څه دغه مشکلات دي هغه حل کېږي ورسره سره. بیا دویم ریکویسټ مونږه هغه ته دا وکړو دا ډېره مخکینی خبره تاسو ان پکچر یې چې بھائی او د جرګې په ذریعه چې شاملاتو د بلړخیلو د چم دغه د کلینو باندې شاملات کړلو د اسکول له پکې کمیټي را پکې او دا موټرخانه و پکې ډېر په خراب حالات کې وه ډېر په خراب چې بلکې پرېوتو قابله ده. نو موږ ریکویسټ وکړو هغوی ته او هغوی موږ ته دغه وکړو دې مشرانو هغه انتقال ریوینیو ډپارټمنټ ته وکړو د 12 مرلو. نو هغوی څه چل وکړو اوس د ډیډکټ چیرمین صاحب زموږ ایم پی ساحب ورسره کېناسته په هغې کې 80 लाख روپۍ زموږ کریم خان سره نو اصلي کې 40 लाख روپۍ زموږ په ټولخانې ته کړې هغه ټینډر هم شوی دی نصیب الله ټیکادار دی هغه هم راځي ما سره وزټ هم کړی دی نو هغه هم انشاءالله تعالی هغه پروسس د دغه نه ووته د سینډ ډبلیو دغه نه او هغې باندې به کار ډیمالش کېږي به او چې څه کېږي به د 40 लाख روپۍ کې هغه به یې کې خو نه زمونږ ایله لرو چې دې له نورې مزید هم پیسې په دې کې منظوري فنډ منظوري وشي او دغه طرف ته نور سیزونه پکې موږ جوړ کړو چې مین هغې کې دا ده چې موږ وایو چې یاره ډاخانه یو کمره میلاو شي پکې دې غریبانو ته ډېر لوی تکلیف دی پنشنرز ته سپیشلي په هغې کې موږ چې پټوانه نه خو یو کمرې غواړي هغې له به پکې مو شي یو حال غونې کې جوړ شي چې هغه زمونږ د جرګې هم په استعمال کې راځي یو کمیونټي حال هم وي ولې کومیټای کې حال شته دا نه چې نشته ډي آی جي صاحب د خدای پاک وبخښي هغه یو حال هم پکې جوړ کړی دی ډېر حال یې ځلې کړي دي خو هغې کې سامان پروت دی هغه زمونږ د خلکو په دغه کې نه راځي استعمال کې نه راځي نو موږ چې یاره دې کې هغه هم وشي ولې 12 مرلې ځای ډېر شی دی چې په طریقې سره هغه جوړ شي دا هوا د هغې د څمونږه یو بل سټپ د دې جرګې طرف نه دا وسې چې خپل اپنی مدد آپ مطلب چې جرګې فنډ نه مونږه دا انتظارګاه چې کوم ده نو تاسو وګورئ دا د زیدې شان نه ده که خلق زنانه ناسې څو ځلې پرودي نالی ته پکې
نو موږ دا انیشیټیو واغسته د قرارداد پاس کو قرارداد زمونږ ظاهر خان پیش کو ټول باغی امینه وکړه چې په انتظارګاه دي جنازې څخه موږ ان شاء الله تعالی جوړ کو پوره سي دلته ډېر خبرو شوې ده د ریکشو بارکه اډو بارکه موږ ان شاء الله تعالی په دغه سلسله کې کم از کم لس دولس زله د ایس پی صاحب سره ډي ایس پی صاحب سره سي چو کنسرننګ سره او وارډن سره ټریفیک والا ټول سره ملاوي شو زمونږ یو قسم بڑا چاو دی په دې باندې چې تکلیف ټول ته ده ما دا تکلیف ده نو دا تاسو تکلیف ده دا زیاده تکلیف ده نو زیاده مفاد چې کوم دی دا مقدم دي او اټلیست زه د خپل ځان لپاره خبرو کوم چې قسم مو خړلې چې پارټي با رستو د زیاده مفاد با مخکې او ان شاء الله تعالی دا به وی مخکې دا د هر یو ناره ده چې دا مفاد به زمونږه د زیاده والی زروم به زیاده والی ما او بیا ظاهر د پټای دا و د پټای په دغه سره ګورو دغه ټوله دغه دي د زمونږ د رجستر کې دا ټوله زمونږ ما کړی رجستر کړی دي دا ټوله فیصلې دي طرف قراردادونه هم دي چې سپاس شوې دي هغه ټوله خبره دي کې مونږ راوستي دي او قریش صاحب یو خبره تاسو دینه یو سوال وکړ د دې محلو زما سره خیال دی ټول گوادي په دې ټول جماعتونو یو ځلنا درې زده ګرځېدل تقریر پکې ما صدر صاحب خاني ظاهر دې ټول کړی دي چې داسې چلو کوي چې مونږ له مفلس کسان راکړي خو د کار د بار راکړي دغه لپاره ټایم خرابي لپاره مرا کوي ټایم خرابي کوي نو به خبره خو د کار د بار راکړي څه تنخواه ناخلي څه دغه کوي چې اسکی دغه اسکی خپل جیب نه اسکی نورو مونږ ګرځېدلی یو ریکویسټ وته کړی دی مونږ هر هغه دې کې دانشته دا سوکته دا سوکته دا سوکته نه نه د زیدې کسته امونږ واړو چې دای راشي ملاتړو کې مونږ سره ملاتړ کوو دای به مخ کې مونږ به مخ کې او دای به را پسې مونږ ور پسې دا به ټول کار کلیکټیولی کېږي ان شاء الله تعالی او زه تاسو یو واري بیا لبیټک ټي وي د جرګې طرف نه د دې کلی طرف نه چې تاسو رااله خپل وخت وباسو او ان شاء الله دا یې لرم چې تاسو وخت په راځي او کوم مسایل دی هغه هایلایټ کو هغه به واو وګوره د جرګې چې کوم کاروایی او چې سړي هغه زو ورکوم مسله دا په انګلیش کې ورکوم نو دغه کې به مسله وی او ما کې دا مصیبت ده چې زه نشم لیکلای انو په دې وجه زه ساري دا زه معافي غواړم دا ورکو دغه نشم لیکلای انو دا انګلیش کې زه مجبورانه لغونه کې کنه یو ډپارټمنټ کې داسې پاتې شوم چې الته ما جبه دغه وا انو زه معافي غواړم داغه چا نیوی لسته کارته چې سي هغه وختن ورکوم زه وری بیا شکریا ادا کوم ثانک یو ډیر مهرباني د دې د خلکو چې کوم پوښتنې کوم تاسو نه ولاړو مشران ته دې دوی راغلي تاسو ته ان شاء الله دې دې یو په دا اړه کې خپل پوره کردار ادا کوي خپل قربان مونږ به مسؤل شي د همدوی سره اجازه ورکړي چې دې کې زیاده ثواب